د ټولواک او سترواک خدای تعالی جل جلاله په سپېڅلي نامه د ویاړ څېړنیز او فرهنګي بنسټ قدرمنو لیدونکو اوریدونکو د غزل ماښام په دې خپرونه کې مو زه ضیاءالرحمن مخلص هرکلی کوم. موږ سره په دغه خپرونه کې قدرمن میلمانه هر یو مصطفی خلیل، قاري صاحب عبدالبصیر، مولوي صاحب رؤوف شاکر، دوی ته ستړي مه شئ او ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ، پخیر راغلی. پیل به وکړم د رحمان بابا په دې څو بیتو باندې وایي چې په راحت کې خو به هر سړی د یار شي، په راحت کې خو به هر سړی د یار شي، یار هغه دی چې په سخته کې په کار شي. او ټول خپلوان ترېنه تاویږي چې امیر وي، ټول خپلوان ترېنه تاویږي چې امیر وي، چې غریب شي هر سړی ترېنه بیزار شي. او نو حقیقي مینه هغه د ای رحمانه، نو حقیقي مینه هغه د ای رحمانه، چې مزار سره د جوړ مزار د یار شي. ورزو قدرمن ملګري مصطفی خلیل صاحب ته تر څو ملګرو ته خپل راوړی شعر ډالۍ کړي. مننه. نو د غزل ماښام خپرونه لیدونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه. تاسو نه هم په مننه چې موږ ته وخت راکړ. نو په لومړي سر کې وایي خماري سترګې دې ښکلې په زړه پورې، خماري سترګې دې ښکلې په زړه پورې، خماري سترګې دې ښکلې په زړه پورې، د زړه سره څومره خوند کړي چې راګورې. له اوصافو د عاجز یمه دلبره، له اوصافو د عاجز یمه دلبره، طالب جانه سکنی ده یوسف وروري. نو راځو غزل ته. وی د قدم خاورې به دې ښکل کړمه د ننګ سړی، د قدم خاورې به دې ښکل کړمه د ننګ سړی، د غیرت څلی د جهاد او هم د جنگ سړی. د مظلومانو د زړو پیره ستا مورید یمه زه، د مظلومانو د زړو پیره ستا مورید یمه زه، له تورو څڼو دې قربان شمه ملنګ سړی، ستا هیبتي ګزار نړۍ کړه په ملا ماته قربان، ستا هیبتي ګزار نړۍ کړه په ملا ماته قربان، د ښایست نښه دنګه ونه ته ګلرنګ سړی، او د کونډو بورو یتیمانو د امید مقامه، د کونډو بورو یتیمانو د امید مقامه، د سپینې تورې ځلونکی او د شرنګ سړی، او د خلیل زړه کې ستا د مینې افسانې اوسیږي، د خلیل زړه کې ستا د مینې افسانې اوسیږي، د خلیل زړه کې ستا د مینې افسانې اوسیږي، طالبه زار دې شمه هو به هو لونګ سړی. لونګ سړی څومره ښکلی خلیل. نه د فرض د خدای ادا کړو نه سنت د پیغمبر، نه د فرض د خدای ادا کړو نه سنت د پیغمبر، نه د مرګ په زړه یادیږي نه خواري د محشر. ورزو خلیل صاحب ته تر څو ملګرو ته خپل غزل وړاندې کړي. خلیل صاحب مهرباني. په مننې سره بل غزل چې دی صوفیانه غزل دی، مهرباني هیله ده چې خوند ترې واخلئ، خوښ مو شي. خلیل صاحب وی ورځم درشل د میکدې ماتوم، ورځم درشل د میکدې ماتوم، ورځم درشل د میکدې ماتوم، هلته د عقل زولنې ماتوم، جنون په سر باندې اخسته یمه، جنون په سر باندې اخسته یمه، بېهوشه شوی یم توبې ماتوم، او که مې شراب د وصل نه کړل پیدا، که مې شراب د وصل نه کړل پیدا، که مې شراب د وصل نه کړل پیدا، د رندانه ساقي پیالې ماتوم، او خمار یم څوک مخې ته راچې نشي، خمار یم څوک مخې ته راچې نشي، د عشق مورید یم جذبې ماتوم، او مست قلندر یم د وصل په لار، مست قلندر یم د وصل په لار، خلیله ځمه ارادې ماتوم، خلیله ځمه ارادې ماتوم. هیله ده چې مننه. رحمان بابا وایي د تا صوفیانه غزل وویلې، نو د رحمان بابا بل څو بیته به درته ووایي چې کوهي مه کنه د بل سړي په لار کې، کوهي مه کنه د بل سړي په لار کې، چیرې ستا به د کوهي په غاړه لاړ شي. ورزو خلیل صاحب ته مهرباني. خلیل صاحب ملګرو ته خپل غزل وړاندې کړي. مننه. تاسو مې ډېره غزل مې برابر کړی دی ژوند ته،
مهرباني وی خلیص بابا. ژونده دا څنګه په تلوار تیریږي، ژونده دا څنګه په تلوار تیریږي، ژونده دا څنګه په تلوار تیریږي، له کبره ډک په دغه لار تیریږي. څوک دې له یار او له نګار جدا کړل، څوک دې له یار او له نګار جدا کړل، داسې خونخوار لکه ښامار تیریږي. او نه دې زموږ خوا کې یوه دمه وکړله، نه دې زموږ خوا کې یوه دمه وکړله، نه دې زموږ خوا کې یوه دمه وکړله، زموږ تر څنګ لکه اغیار تیریږي. او درنه یوه شیبه غلطه نه شوه، درنه یوه شیبه غلطه نه شوه، درنه یوه شیبه غلطه نه شوه، حساب کوې داسې په شمار تیریږي. او خلیل له تا نه مرور یم ژونده، خلیل له تا نه مرور یم ژونده، په ما پیرزو نه شو تل خوار تیریږي. څومره ښکلی خلیل او صاحب، په ما پیرزو نه شو. څومره ښکلی، ډېره مننه. مننه خلیل تاسو صاحب، هم ډېره خوند یې ډېره وکړ. مننه. نو رحمان بابا وایي چې خپل پردي پکې معلوم شي ای رحمانه، خپل پردي پکې معلوم شي رحمانه، خپل پردي پکې معلوم شي ای رحمانه، کله کله د غمونو باران ښه وي، کله کله د غمونو باران ښه وي. واقعیت. خلیل صاحب بیا تا ته درځونو ملګرو ته آخري غزل وړاندې کړي مهرباني. مننه د رحمان صاحب بابا بیتونه ته ووې. رحمان بابا چې د صوفي شاعر، تکړه شاعر او ډېر ژور ژور غزل شعرونه ویلي. نو زه به هم په داخره کې یو غزل، صوفیانه غزل درته ووایم. په اخلاص ځم د توبې تر میکدې، په اخلاص ځم د توبې تر میکدې، په اخلاص ځم د توبې تر میکدې، د عشاقو د خوبانو تر دیرې. او د جفا خرقه له تنه غورځومه، د جفا خرقه له تنه غورځومه، بس د صدق پیاله څښمه په همدې. او د غرور پګړۍ له سر لرې کومه، د غرور پګړۍ د سر لرې کومه، او د غرور پګړۍ له سر لرې کومه، قلندر غوندې د عجز تر صوفې. او دغه ښه د وصل لار د بری غواړم، دغه ښه د وصل لار د بری غواړم، خدایه تا ته کړم دا سوال ساندې سورې. او ګنهګار یم له ګناه نه امان غواړم، ګنهګار یم له ګناه نه امان غواړم، خلیل مکړې مختورن د زمانې. او خلیل مکړې مختورن د زمانې. هیله ده چې خوښ شي. ډېره مننه خلیل صاحب، خورا خوند یې وکړ، ډېر خوند یې وکړ. تاسو نه هم ډېره ډېره مننه چې خپرونه کې موږ ته وخت راکړه. غزل تاسو والودل هیله ده چې تنده مو ماته شوې وي، خوښ شوي وي. ډېره مننه خلیل صاحب، خوند یې وکړي. نو له تاسو څخه یو ځل بیا مننه کوو چې زموږ ته ډېرې راغلی. د ویاړ څېړنیز او فرهنګي بنسټ ستاسو په خدمت کې ده. نو له ټولو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو څخه نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زموږ بلتیا وکړه. له موږ سره اوسئ، تر بیا مو په لوی الله سپارو. مننه.